د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو خپلواکي ادارې عمومي رئیس نادر نادري ننګرهار ته د خپل سفر په ترڅ کې د دې ولایت والي محمد ګلاب منګل، مدني فعالانو او د ادارو رئیسانو سره د ځانګړو ناستو پر مهال وویل د هیواد په 9 ولایتونو کې د ولسمشر د حکم له مخې په ټولو دولتي ادارو کې د ظرفیتونو ارزونه شوې او د روان کال تر وروستۍ پورې به په ټولو دولتي ادارو کې د اصلاحاتو راوستو ترڅنګ د سرپرستۍ لړۍ پای ته ورسوي. سلاکار وزیر او د ننګرهار والي محمد ګلاب منګل د پوهنې په برخه کې 80% د خزینه ښوونکو نشتوالي ستونزې د شریکولو ترڅنګ وویل مرکز باید د استخدام په پروسه کې ولایتي ادارې ته بشپړ اختیارات ورکړي. نوموړي زیاته کړه د دې ولایت د مرستیالۍ په ګډون په یو شمېر ادارو کې بستونه خالي دي او د یادو بستونو لپاره د مسلکي کسانو په ګمارنه کې د همکارۍ غوښتنه وکړه. دغه راز مدني فعالانو او د ادارو رئیسانو سره په جلا جلا ناستو کې هغوی په دولتي ادارو کې د اصلاحاتو رامنځته کېدو، ولایتي ادارې ته بشپړ صلاحیت ورکولو، په دولتي ادارو کې د زورواکو د لاسوهنې مخنیوي، د مکافات او مجازاتو اصل راژوندیا کولو، د با استعداد او ملي ګټو تشمن رئیسانو څخه ملاتړ او ځینو نورو برخو کې وړاندیزونه وکړل. د اداري اصلاحاتو او ملکی خدمتونو خپلواکي اداري رئیس نادر نادري وویل په یو شمېر برخو کې اندېښنې یوازې په ننګرهار نه بلکې د هیواد په کچه شتون لري او ډاډ ورکړ چې دولت د پرتو ستونزو په حل کې جدي دریځ لري. نوموړي زیاته کړه مدني فعالان حق لري چې دولت د ښو کړنو څخه ملاتړ او د ناقانونه کړنو پر وړاندې د اصلاحاتو راوستو په موخه خپل غږ اوچت کړي. هغه دا هم وویل د دولتي بستونو لپاره د اخیستل شوي کانکور ازموینې پایلې به په نږدې راتلونکي کې څرګندې شي او د 18,000 ښوونکو بستونو لپاره به ازموینه واخیستل شي. نادري مدني فعالانو د ادارو رئیسانو ته ډاډ ورکړ چې وړاندیزونه او ستونزې به د حل په موخه کټ مټ ولسمشر ته ورسوي.